تانوی څه اوبه خړې او څه میان ړانده، څه د امامانو دغه حال دی، څه د عوامو دا حال دی. عوام هم دقه مولا خوښوي. عوام خو پرېږده، د عوامو نه څه ګیله مولوي صاحب چې کوم زور مانځه کې ورکړی، ته به ورته حیران شې لکه مولوي صاحب ته څه راغلی دلته، ته موږ باندې ورزش کې موږ کته برکې، موږ خو دلته راغلي یو الله ته ولاړ یو ستا په امامتۍ کې، نو ته موږ له ښه کوشش وکړه چې موږ ښه خون والو د دې ملاقات نه او د دې جرګې نه کومه چې زموږ د الله سره ده. نو تا خو ښه پهلواني شروع کړې ده، موږ دې پې پوه نه کړو، نه دې موږ په رکوع پوه کړو، نه دې موږ په سجده پوه کړو، د رکوع نه موږ سر راوچت کړی نه ته په سجده پروت یې، چې سجدې له تللی نه یو ته بیا راپاڅېدلی، موږ راپاڅېدلي نو ته بیا په سجده پروت یې، موږ لا ناست نه یو تا سلام ګرځولی. خو څه پښتانه وایي څه اوبه خړې او څه میان ړانده، څه د امامانو دغه حال دی، څه د عوامو دا حال دی. عوام هم دقه مولا خوښوي، ځکه چې د دې دواړو قصه یوه ده. دا چې محراب کې ولاړ دی او دا چې شاته ولاړ دی، دا یوې ورورولۍ والا دي، د دوی یوه قصه ده. دوی د یو بل نه خوشحاله په دې دي ځکه چې د دې دواړو قسمه خلکو په زړه کې دا نشته چې دوی چاته ولاړ دي. مونځ دی په مسلمان لازم دی، مؤذن وي قد قامت الصلاة، هله منډې 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 چاردام کوله، چاردام پسې بیا منډې په جومات پسې دویم رکعت کې د امام راګیر کو، بیا ډزه ډوزه کته بره کته السلام علیکم السلام، بیا منډه. صرف مونځ دی کول دي، کته بره کېدي دي. کم ځای کې دا مونځ، کم ځای کې د هغه مسلمان مونځ چې هغه د اول نه په اول صف کې ناست دی په امام پسې شاته، او بیا ښه په ارام په سکون سره، او کله پکې جاړي او کله سوچ کوي او کله یعنې ښه په ارام ښکلی مونځ، د ځمکه او اسمان فرق دی په دوی کې. نو که هلته زموږ د خلکو حالات ته ولي، که نه زما دا خبره غلطه ده، هلته اکثرو جوماتونو دا حال نه دی، د اکثرو امامانو د قاریانو دا حال نه دی، دغه کته بره کېده دي بس. والله که ورسې رسولی نه شي چې ته ورسې په صحیح طریقې سره.